بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د 1401 کال د فورمونو حل ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو در سره مسلسل کتلي وي. کوشش وکئ چې ویډیوګانې کله در رسیږي نور ملګرو ته هم ورسوئ تر څو په دغه جاریه صدقه کې ټول سره شریک اوسو. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د 1401 کال فورمونه د طبقه بندي په شکل باندې شروع کړي ول. لومړی مو د هغې کوم سوالونه چې په پولینومو کې راغلي په 2 لوستو کې هغه کار کړل. اوس به راځو دریم لوست ته چې هغه د مطابقت درسونه دي او هغې کې کار کوو. نو موږ او تاسو لیکو چې د 1401 کال د کانکور فورمونه، یعنی د 1401 کانکور به ولیکو. کانکور فورمونه یعنی کانکور کوم سوالونه چې راغلي دا کارو. او موږ او تاسو دریم لوست کې ګران زده کوونکو 12 لوستم په پولینوم کې کار کړل. اوس به دریم لوست موږ او تاسو کاروو، هغه په مطابقت کې د ګران زده کوونکو مطابقت چې 2 برخې لري. یعنی کوم سوالونه چې په کانکور کې راځي ګران زده کوونکو، یو برخه یې فاکتوریال د ګران زده کوونکو او بله برخه یې ترکیب ده. صحیح ده؟ په دغه برخو کې کوم سوالونه چې ګران زده کوونکو راغلي دي هغه سوالونه به موږ او تاسو کاروو. کوم سوالونه چې ما د دې فورمونه جمع کړي دي هغه به درته کار کوم، او کوم سوالونه چې تاسو بیا پس ته در سره ول او ما نه دلته پاتې شول، تاسو هغه ماته د واتساپ یا د مسنجر یا هم د کومنټ په شکل راولېږئ. او سوال داسې رالېږئ چې سوال په ورقه کې، کاغذ کې یا د مخ کتاب عکس واخلئ، هغه عکس راولېږئ، د کومنټ په شکل مې لیکئ چې لږ بیا واضح نه ویل کېږي. نو موږ او تاسو راځو د خپل د سوالونو حل ته. ګران زده کوونکو، لومړی سوال داسې ده، موږ ته ویل شوې ده چې کومه جمله سمه یا داسې ولیکو سمه ده. لومړی سوال دا ده چې کومه جمله سمه ده. یعنی موږ ته 4 ځواب یې راکړي او په 4 ځواب کې ویل کېږي چې کومه جمله سمه ده. چې هغه جملې دا دي ګران زده کوونکو، اول ځواب یې داسې ورکړی چې 0 فاکتوریال ګران زده کوونکو 0 دی. دویم ځواب دا ده چې 0 فاکتوریال 1 دی او همداسې 1 فاکتوریال هم 1 دی. دریم دا ده چې 0 فاکتوریال مساوي 1 دی او 1 فاکتوریال چې دی ګران زده کوونکو 2. او دریم 4 ځواب دا ده چې 0 فاکتوریال مساوي ده د 1 سره. سمه ده ګران زده کوونکو، دغه سوال موږ ته راکړی چې د فاکتوریال پورې اړه لري. مخکې دې نه ګران زده کوونکو چې په دې باندې وغږیږو، اول به د فاکتوریال باره کې لږ معلومات حاصل کړئ ګران زده کوونکو. فاکتوریال ګران زده کوونکو چې ته وایي د طبیعي عددونو مسلسل حاصله ضرب ته فاکتوریال ویل کېږي. یعنی کله چې موږ طبیعي عددونه چې هغې سیټ عبارت ده د 1 2 3 4 ټکي تر لایتنې پورې، دغه عددونه مسلسل موږ ضرب کو، دې ته موږ څه وایي؟ دې ته فاکتوریال ویل کېږي. یعنې د مسلسل عددونو طبیعي عددونو مسلسل ضرب ته. مثلا که چیرې موږ ته وایي چې 3 فاکتوریال، بیا هدف یې دا ده چې 1 ضرب 2 ضرب 3، یعنی 1 نه شروع کړئ تر 3 پورې ضرب کړئ. که موږ ته وایي 15 فاکتوریال، نو معنا یې دا ده چې 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 15، یعنی ټول یو سره ضرب کړئ. او که همداسې وایي چې مثلا 100 فاکتوریاله، نو موږ شروع کوو 1 ضرب 2 ضرب 3 ټکي تر 100 پورې، دا ټول ورته څه کوو؟ ضربو. یعنی فاکتوریال موږ څه وایي چې هر عدد راکړي موږ یې د 1 نه شروع کوو او هغه عدد ته ځان رسوو. صحیح ده؟ نو دا د فاکتوریال اصلي څه ده؟ اصلي تعریف ده. یعنی د طبیعي عددونو مسلسل حاصله ضرب ته ویل کېږي. چې کسري او جذري منفي د عددونه پکې نه راځي، نو دا نورې خبرې یعنی دلته په فورمو کې مهمه نه دي. موږ ته په هغه په عمومي درسو کې بیا تاسو کولی شئ چې هغې کې ورته متوجه اوسئ او زده یې کړئ. بله خبره دا پکې زده کړئ ګران زده کوونکو چې د فاکتوریال عمومي فورمول څه شی دی. د فاکتوریال عمومي فورمول چې ده ګران زده کوونکو، n فاکتوریال مساوي ده د n ضرب د n منفي 1 ضرب د n منفي 2 ضرب د n منفي 3، همداسې ټکی تر 1 پورې، یعنې دغسې مخ ته ځو. یعنی په اصل کې فاکتوریال چې کله فورمول ویل کېږي د پاس خوا نه لاندې خوا راځي. یعنې څه معنا؟ کله چې موږ ته ویل کېږي چې 15 فاکتوریاله، دا اصل معنا دا ورکړي چې 15 نه لاندې ځه. یعنې داسې به کوې چې 15 یعنې n، بیا 1 به کموي 4، بیا بل کموي 3، بیا بل کموي 2، بیا بل کموي 1 پورې به ځان رسوي. اصل داسې ده. اما موږ د دې لپاره چې کار مو اسانه شي وایو 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 15. دا هم صحیح ده او پاس هم صحیح ده، خو عمومي فورمول چې ده ګران زده کوونکو د پاس نه شروع کېږي. n ضرب د n منفي 1 n منفي 2 n منفي 3 تر n منفي هغې ته ورسېږي، یعنې 1 ته ورسېږي، تر هغه وخته پورې مخ ته ځو. سمه ده؟ یعنې په دې خبره خو پوه شوئ. بله خبره دا پکې زده کړئ ګران زده کوونکو په فاکتوریال کې
چې صفر فاکتوریال ګرانزه کوونکو مساوي د یو سره ده. د فاکتوریال په درسو کې موږ او تاسو دا بیا ثبوتوو چې ولې داسې شوی ده، خو فقط زده کړئ چې صفر فاکتوریال مساوي یو ده. همداسې ګرانزه کوونکو یو فاکتوریال چې ده هغه هم څو ده؟ یو ده. دوه فاکتوریال معنی یې دا ده چې یو ضرب د دوه یعنې ځواب یې څو ده؟ دوه ده. همداسې درې فاکتوریاله ګرانزه کوونکو یو ضرب د دوه ضرب د درې ده چې شپږ کېږي. څلور فاکتوریاله ګرانزه کوونکو یو ضرب د دوه ضرب د درې ضرب د څلورو ده چې ځواب یې څلېرویشت کېږي. او پنځه فاکتوریاله ځواب یې دا ده چې یو ضرب د دوه ضرب د درې ضرب څلور ضرب پنځه چې یو سلو شل کېږي. شپږ فاکتوریال معنا دا ده، شپږ فاکتوریال معنا دا ده ګرانزه کوونکو چې یو نه شروع تر شپږو پورې ضرب کې همداسې صحیح ده. همداسې که موږ ته سوال راکړي ان فاکتوریال ګرانزه کوونکو نو بیا به یو ضرب د دوه ضرب د درې ټکی 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 تر ان پورې به ورته چی کوو؟ ضربو. چې اوس دې سوال کې ګورو دومره خبرې بازي په دې سوال مطابق. نو دلته دې سوال ته چې موږ راشو ګورو چې د دې سوال ځواب څه شی ده. اوله څلور ځوابه ده صفر فاکتوریال مساوي د صفر سره چې دا اشتباه ده، غلطه ده. دویمه څلور ځوابې ته چې موږ راشو نو دلته صفر فاکتوریال یو ده او یو فاکتوریال هم یو ده چې همدا څلور ځوابه سمه ده. صحیح ده، نظر هغه میخانیک ده. صفر فاکتوریال یو ویل یو فاکتوریال دوه ویل دا اشتباه ده او صفر فاکتوریال مساوي یو ویل دا هم سمه ده. دلته خو موږ که وګورو چې دغه ډیری برخه یې صحیح ده او صفر فاکتوریال هم شامل پکې ده، یو فاکتوریال هم پکې شامل ده، نو همدغه موږ حلقه کوو. خو دا سوال ګرانزه کوونکو تکراري سوال ده، د مخ کلونه راغلی ده او په هغې کې چې دا کله چې تاسو حلوئ هغې کې بیا څلورم ځواب حلقه کوئ په اصل کې. ولې چې دلته دا دویم ځواب کې صفر فاکتوریال یو وی بیا یو فاکتوریال مثلا درته درې ووایي هغه اشتباه ده، تاسو بیا څلورم ځواب حلقه کوئ. نو دلته دویم هم صحیح ده او څلورم هم سم ده، ځواب ده. د لومړی سوال حل ګرانزه کوونکو. راځو ګرانزه کوونکو دویم سوال د فاکتوریال چې راغلی په کنکور کې هغه داسې ده ګرانزه کوونکو چې ترکیب د 45 پر 4 جمع ترکیب د 45 پر 3. ګرانزه کوونکو دا سوال چې دا په ترکیب کې راغلی ده او دا اول خو موږ د ترکیب فرمول باید په یاد وي ګرانزه کوونکو. د ترکیب عمومي فرمول چې ده ترکیب د n پر r چې ده مساوي ده د n فاکتوریال پر n منفي r کل فاکتوریال ضرب د r فاکتوریال. کله چې دې فرمول ترکیب موږ ته راکول کېږي دې فرمول نه استفاده کوو او موږ بله یعنې دا یو فرمول باید په یاد وي، دا فرمول هم باید په یاد وي. او بله خبره ګرانزه کوونکو هغه د هغې فرمول ده هغه د پاسکال قانون ده. پاسکال قانون داسې ده ګرانزه کوونکو کله موږ ته سوال راکړي ترکیب د n پر r جمع شي ترکیب د n پر r منفي یو، یعنی n کې توپیر نشته، n دواړه یو شی ده، دلته r ده او دلته r نه یو کم راغلی ده. نو کله چې د سوال موږ ته راکول شي موږ او تاسو ورته وایو چې جواب n جمع یو ترکیب د n جمع یو پر څو ده؟ پر r ده. چې مثلا دلته یو سوال هم دلته نیوی شو یعنې دا خو اول قضیه موږ باید په یاده وي، دا قضیه هم یاد نه لاړه نشي ګرانزه کوونکو. او سوال یې داسې کارو مثلا موږ ته یو سوال راکړي ووایي ترکیب د 15 پر شپږو وبخښئ صحیح پاکې ولیکو ترکیب د 15 پر شپږو جمع ترکیب د 15 پر مثلا 15. دلته ګوره n دلته ګورئ دواړه 15 دي فرق نه کوي، لاندې چې ګورئ دا څلور د شپږ ده او دلته 15 ده یو کم شوی ده. نو همدې قضیې ته وایي نو ځواب بیا راسن بیا ساده ورکوئ چې ترکیب د شپږو پر r م څو ده؟ وبخښئ ترکیب د 14 پر شپږو r باندې په شپږو بیا کوای شي چې همدغه هم حلقه کې ورته ځواب او کیدای شي چې هلته څلور ځوابه کې کوم خاص یعنې دی مخ ته وړی حل کړی هغه هم صحیح ده. اوس دې سوال ته خپله چې راشي تاسو ګورئ چې n دا 45 او هلته 4 او هلته یو کم شوی، نو لیکو ترکیب د 4 پر څو ده؟ پر 4 یعنې زموږ د ځواب د سوال همدغه ده او همدغه ورته چی کوو؟ حلقه کوو. صحیح ده، یعنی زموږ سوال ځواب راووته ترکیب د 4 پر 4 چې په کانکور فورم کې دی نه ده ساده کړی، دا خپل راوړی دا ورته حلقه کوو، سوال حل شو. راځو ګرانزه کوونکو موږ خپل دریم سوال ته. دریم سوال چې راغلی هغه هم د ترکیب سوال ده. دا سویلی ترکیب د 1 پر 1 جمع ترکیب د 2 پر 2 جمع ترکیب د 3 پر 3 جمع ترکیب د 4 پر 4 جمع ترکیب د 5 پر 5 مساوي څو ده؟
صحیح ده. ترکیب ده دا سوال ده موږ چیک او حل وو. صحیح شو. ترکیب خو موږ دا سوال په فرمول باندې ملوی شو ګران زده کوونکو او هم کولی شو چې دغه فرمول هم په تل په یاد وي ګران زده کوونکو. یعنې اوله خبره هم چې باید په یاد ترکیب د هر شي په خپل ځان، یعنې ترکیب د n پر n ګران زده کوونکو ځواب یې یو ده. یعنې ترکیب د 5 پر 5، ترکیب د 100 پر 100، ترکیب د 6 پر 6 ځواب یې څو ده؟ ځواب یې یو ده. همداسې دویمه خبره دا زده کړئ ترکیب د هر شي په صفر باندې هم مساوي څو ده؟ مساوي یو ده. یعنې که ووایي ترکیب د 10 پر 0 بیا به هم یو وایي. همداسې ترکیب د هر شي n په یو باندې خپله n کېږي ګران زده کوونکو. ځواب یې چیرې راځي؟ خپله n کېږي. یعنې ترکیب د 10 په یو، ترکیب د 100 په یو خپله هم هغه عدد کېږي. همداسې ترکیب د n په یو دانه کم په خپل ځان بیا هم ځواب یې څو راوځي؟ n راوځي. مثلا ترکیب د 10 پر 9 ووایي، یا د 9 په 6 ووایي، یا د 100 پر 9 ووایي، یو دانه چې کم خپله هم هغه n ونیسي. نو دلته خو دا سوال چې موږ ګورو دا نو اول حالت ده ګران زده کوونکو، دا اول حالت ده. یعنې ترکیب د n پر n ده. دا یو ځواب شو، 2 په 2 هم یو ده، 3 په 3 هم یو ده، 4 په 4 هم یو ده، 5 پر 5 هم یو ده. یعنې دلته موږ 15 دانې یو لرو. دا 15 واړه یو موږ راخلو جمع کوو چې ځواب یې څو ده؟ 15 راځي. نو زموږ د سوال د دې سوال ځواب څو راغی؟ 15 راغی او 15 ورته چیک کوو، حلقه کوو. صحیح شو. دا زموږ دریم سوال و. څلورم سوال ګران زده کوونکو راځو څلورم سوال کارو. څلورم سوال ګران زده کوونکو ویل شوي دي چې ترکیب د 15 پر 1 جمع ترکیب د 15 پر 2 جمع ترکیب د 15 پر 3 جمع ترکیب د 15 پر 4 جمع ترکیب د 15 پر 15. صحیح ده؟ دا حل کې. دې لپاره هم ګران زده کوونکو د لنډې طریقې نه استفاده کولی شو چې ترکیب د 15 پر 1 خپله 15 کېږي. همداسې ترکیب د 15 پر 1 دانه کم 4 یعنې بیا هم 15 کېږي، او ترکیب د 15 په 15 ځواب یې څو ده؟ ځواب یې یو ده. صحیح ده؟ یعنې دغه درې خو حل شو. دغه دوو ته موږ کولی شو چې د فورمول نه استفاده وکړو او ویلو کړو چې ترکیب د 15 په 2 مساوي کېږي 15 فاکتوریال پر 15 منفي 2 کل فاکتوریال ضرب د 2 فاکتوریال مساوي کېږي 15 فاکتوریال به 3 ته جوړ کړئ 3 فاکتوریال ضرب 4 ضرب 15 پر 15 نه 2 لاړ شي 3 فاکتوریال ضرب د 2 فاکتوریال هم 2 کېږي. دا د سره اختصار شو 2 اختصار او 2 2 15 10. یعنې دا ځواب هم 10 شو. صحیح ده؟ اوس به راشو ترکیب د 15 پر 3 به وګورو. صحیح ده؟ نو 15 فاکتوریال پر 15 منفي 3 کل فاکتوریال ضرب د 3 فاکتوریال. اوس به هم 3 ته جوړ کړو 3 فاکتوریال ضرب 4 ضرب 15 تقسیم پر 2 فاکتوریال یعنې 2 کېږي ضرب د 3 فاکتوریال چې دلته دې سره خلاص اختصار کې 2 2 15 10. ځواب څو شو؟ 10. دا هم څو راووت؟ 10. اوس به موږ څنګه کوو؟ دا 3 واړه یا 15 واړه یو بل سره چیک کوو، ځواب جمع کوو او ځواب یې چیک کوو، لاسته راوړو. نو 15 10 15 15 15 15 15 دیرش او دیرش او یو څه کېږي، یعنې ټول یو بل سره جمع کړل او ځواب یې څو راووته؟ جواب یې یو دیرش راووته. ځواب یې موږ حلقه کوو چې یو دیرش دی او یو دیرش یې ځواب ده ګران زده کوونکو. صحیح ده؟ زموږ سوال ځواب څلورم سوال هم چې حل کړي یو دیرش راغی. همداسې ځو ګران زده کوونکو پنځم سوال ته. پنځم سوال زموږ څه رقم سوال ده ګران زده کوونکو؟ پنځم سوال د ګران زده کوونکو چې 9 منفي 4 کل فاکتوریال ده او د دې ځواب موږ نه غوښتی. نو موږ دا ساده کوو، لیکو 9 نه چې 15 4 لاړ شي 15 فاکتوریال پاتې کېږي. 15 فاکتوریال هم 1 ضرب د 2 ضرب د 3 ضرب 4 ضرب 15 چې مخکې مې خاني کړی 120 ده. یعنې دې ځواب څو شو؟ 120. صحیح ده؟ نو د 5م سوال ځواب 120. را به شو ګران زده کوونکو شپږم سوال ته. شپږم سوال چې راغلی هغه داسې چې 2 په توان د 3 منفي 15 کل فاکتوریال. دا سوال حل کړئ. نو دا سوال هم چلو اول به یې ساده کوئ. تاسو پوهیږئ چې 2 په 3 8 کېږي منفي 15 کل فاکتوریال د 8 نه چې 15 لاړ شي 3 پاتې کېږي 3 فاکتوریال مساوي 1 ضرب د 2 ضرب د 3 یعنې شپږ. زموږ د سوال ځواب شپږ راووته او شپږ ورته چیک کوو، حلقه کوو. صحیح شو. راځو ګران زده کوونکو اووم سوال چې کوم په کانکور کې راغلی ده او د فاکتوریال پورې مربوط ده. هغه سوال دا ده ګران زده کوونکو چې n جمع 2 کل فاکتوریال تقسیم پر n منفي 1 کل فاکتوریال ضرب د n. او موږ نه غوښتي دا سوال موږ تاسو حل کو. دې لپاره چې دا اووم سوال موږ تاسو حل کو نو موږ تاسو دلته پاس ګورو چې n جمع 2 ده او لاندې ګورو n منفي 1 ده. n جمع 2 پرې غټ ده هغې ته انکشاف ورکوو، لیکو چې n جمع 2 په خپله ضرب د یو کم کوي n جمع 1 پاتې کېږي
یو بل هم کم کې n پاتې کېږي یو بل هم کم کې n منفي یو پاتې کېږي کل فاکتوریال پر n منفي یو کل فاکتوریال n منفي یو کل فاکتوریال ضرب د n چې دلته ګران زده کوونکو n منفي یو د n منفي یو سره خلاص او n د n سره خلاص صحیح ده چې مساوي کېږي n جمع 2 ضرب د n جمع 1 صحیح ده او که ضرب کو نو کېږي n مربع جمع n مربع n مربع جمع 3n جمع 2 چې دلته په څلور ضوابط ګران زده کوونکو دغه سم ده ولې چې په څلور ضوابط کې ضرب کړی نه ده همدغه خپله موږ ورته حلقه کوو او که ضرب کړی و بیا لاندې n مربع جمع 3n جمع 2 ورته سم ده او هغه به ورته حلقه کوي راځو ګران زده کوونکو بل سوال ته هغه اتم سوال ده ګران زده کوونکو او اتم سوال داسې ده چې n جمع 1 کل فاکتوریال پر n جمع 2 کل فاکتوریال تقسیم شي پر n فاکتوریال پر n جمع 1 کل فاکتوریال سمه ده نو دا موږ ته هم فاکتوریال راکول شوی هم یو د تقسیم سوال ده تقسیم که موږ ویلی دي چې اول تقسیم موږ ضرب ته اړوو نو لومړی کسر په خپله دویم به ضرب ته واړوو نو لیکو چې n جمع 1 کل فاکتوریال تقسیم پر n جمع 2 کل فاکتوریال کسر معکوس کې n جمع 1 کل فاکتوریال تقسیم پر n فاکتوریال تقسیم عملیه چې شته لاړه ضرب ته اوس تاسو ګورئ چې n جمع 2 n جمع 2 د n مثبت یو نه لوی ده نو n جمع 2 ته انکشاف ورکوو n جمع 1 د n نه لوی د n جمع 1 ته انکشاف ورکوو نو مخته ځو لیکو چې انکشاف چې کله ورکوي نو دلته به خط ولیکو چې n جمع 1 کل فاکتوریال په خپله تقسیم شي پر n جمع 2 ضرب د n جمع 1 کل فاکتوریال ضرب شي د n جمع 1 ضرب د n فاکتوریال صحیح ده n جمع 1 ضرب n فاکتوریال پر n فاکتوریال دلته اختصار ته خبره جوړه شوه n فاکتوریال د n فاکتوریال سره n جمع 1 فاکتوریال د n جمع 1 فاکتوریال سره خلاص په صورت کې پاتې شول n جمع 1 په مخرج کې n جمع 2 پاتې شو نو د سوال ځواب لیکو چې n جمع 1 پر n جمع چنده n جمع څو ده n جمع 2 نو سوال زمونږ او تاسو سوال حل شو دا سوال ځواب n جمع 1 پر n جمع 2 ده صحیح شو راځو ګران زده کوونکو بل سوال ته چې هغه سوال مثلا څوم سوال ده مثلا موږ او تاسو هغه سوال اخلو سوال نهم سوال ده نهم سوال ته راځو نهم سوال زموږ او تاسو ګران زده کوونکو داسې سوال ده مثلا موږ او تاسو نهم سوال د سوال ده چې څلور ضرب د 15 فاکتوریال تقسیم شي پر څلور فاکتوریال نو دلته ګران زده کوونکو موږ او تاسو دغه څلور د دې څلورو سره اختصار نشو کولی ولې چې لاندې څلور فاکتوریال لري نو ولیکو څلور په خپله د 15 فاکتوریال نه به سره جوړ کړو ولیکو 15 ضرب د څلور فاکتوریال تقسیم پر څلور فاکتوریال څلور فاکتوریال سره اختصار څلور ضرب 15 شل کېږي نو د سوال ځواب څو راووته شل راووته ګران زده کوونکو سوال شل راووته راځو لسم سوال ته ګران زده کوونکو لسم سوال به حل کو لسم سوال ګران زده کوونکو ویل شوي دي چې ترکیب د یو شپېته پر شپېتو جمع ترکیب د جمع ترکیب د یو شپېته پر 950 چې همغه د پاسکال قضیه ده ګران زده کوونکو n معلوم ده یعنی n دلته یو شپېته دلته هم یو شپېته ده او دلته شپېته r شپېته دلته یو دانه کم ده او 950 نو لیکو ترکیب دی 2 شپېتو پر شپېتو څلور ځوابه کې وګورئ که حل کړی وي دا ورته ساده کړئ ځواب یې ورته ووایئ همداسې راځو ګران زده کوونکو له 11 سوال ته ترکیب یې لیکلی 14 پر 15 جمع ترکیب د 14 پر 14 صحیح ده چې بیا هم 14 دي دلته چې بیا هم هماغه 14 او 14 ده دلته r ده او r منفي یو ده نو لیکو ترکیب د 18 پر 14 چې د دې ځواب هم موږ او تاسو دغه شی ورته حلقه کوو صحیح ده نو دغه سوالونه ګران زده کوونکو په 1400 کال کې د فاکتوریال او د مطابقتونو ترکیب سوالونه وو چې راغلي ول هغه مې درته حل کړل هیله ده چې دا مو زده کړي وي او کوشش وکړئ چې دا برخه نور هم تکرار کړئ
کوم ځای کې چې مشکل لري پوښتنه وکړئ تر څو آینده کانکور کې چې سوالونه درته راځي هغه ټول حل کړئ. ښه وخت ولرئ. په مخه.